الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طالبانو په دغه مسله کې خو ما فتوا ورکړې او تحقیق مجھے ځکه نه وکړي چې نو دا مسله ما واضح مانه ده او بل مې د صدار شاکارم نه بلې چا سره په دې مسله کار نه لري. درانه مسله که شیخ الاسلام او د شیخ ملایان تور پیس نو هغه بیا سم وایي. خو هغه دی به فرار چا څه پوښتنه وکړه دا خلک یې سودایان اوس نو غوږ ورسېد په ټولو شکوکو کې اول که مسلمانان دغه دا طالبان په افغانستان کې هغه اوس دا یو خپل وطن دی چې ولاړ شي او یو د بل وطن مجاهدین راشي بل وطن چې بل وطن ته راشي نو دا څنګه دی اوس دلته دا اوس موکم دی او که مسافر دی چې نه د پنځلو شپو وځي. تر ټولو مخکې خبره اوله د داري حرب راواخله. که داري حرب ته مجاهدین ور واوښتل په دشت کې نیت د اقامت نه صحیح کېږي په اتفاق او که دغه مجاهدین ور داخل خپله اوه اندازه د سفر تللي وه باره په داري حرب کې یو ښار یې ونیوئ یا یو بیا دا ځای ته پام وکړو یا د نیولو وروسته خبره درته راځي. یو ښار یې هغه معاشره کوي په دغه وخت کې په کلي کې و په کورو کې وه بیا نیت اقامت وکړي صحیح دی که نه صحیح. دلته امام ابو یوسف صاحب وایي نیت اقامت یې هلته هم صحیح دی لیکن خو طرفین وایي نه دی صحیح او د امام ابو یوسف صاحب قول زیل روایت دی د متونو په قول کې دا هم راځي لیکن خو د دې په مقابل ترجیح سره یې قاسم بن قتلبغا په تصحیح و ترجیح کې ویل دی چې الاصح دا دی چې یا دلته نیت د اقامت نه صحیح کېږي په دغه په داري حرب کې تفصیل نشته یعنې هغه که دشت وي هغه څوک وي ساره وي نیت نه صحیح کېږي اصح یې ویل نو د ترجیح التزامي په مقابل اصح په ترجیح. دا اول جز. دوهم جز د ټولو طالبانو څخه پوښتنه کوم چې په دا ځای سرخلاص دي. دوهم هغه داري حرب کې چې اختلاف دی هغه هم په هغه صورت کې چې دوی ورسي یو ښار معاشره کې قصد یې بېرته د تګ وي چې ښار فتح شي او که دا ښار خپل د ځان دپاره ونیوئ داسې ونیوئ چې دا ښار مو خپل د ځان دپاره ښار نه شو بیا نیت د اقامت په اتفاق پکې صحیح اتفاق. دې ځای ته پام وکړئ دا هغه ځای دی چې دوی سرخلاص د چا سر نه دی په خلاصوئ خو د درجې مختار عبارت د ټولو په اتفاق هغه دغه دی که دوی غالبه شو پر مدینه ان اتخذوها دارا اتمو که دوی ونیوئ هغه دار د دارې ونیوئ دا په هغه چا کې دا مسله ده چې دوی وایي زه د داریاب تاوښتي دا مجاهدین پر دې ځای باندې موږ حمله کوو چې حمله موږ پر کول یې چند دا ښار چې ونیوم بېرته موږ خپل کور ته ځو خپل ښار یې نه نیسي او که خپل د مملکت ښار نیسي چې دا بیا په هغه ځای کې نیت اقامت صحیح دي هر څوک چې وجود د ټول نیت اقامت دا اتفاقیت سره کله نشته پکښې نه دې په مابین کې اختلاف ته نه ترجیح غواړي چې یا دا د داري حرب اوس نو دا د غرض مختار په 1500 کې کښته چې ودا عبارتو ته کتلای اوس نو طالبان اوله زه خبر یې پلا دا ګر پر تسلیم درته کاږي چې په داري حرب کې د خپل ځان ځای ونیسي چې د خپل په نیت اقامت صحیح دی. زه اوس څه وایم طالبان چې راولاړ شوي دا چې قرآن پر تسلیم زه اوس ته بیا بالابود کوم په ترکیزم ادنا ته نه راځم په ترکیزم اول دا طالبان چې ورغلي دي زه څه وایم هغه په هلمند کې مساقله نیولي او په هلمند کې هغه نوزاد نیولي دا ځایونه نیولي دي دا ځایونه چې نیولي دي دا اوس دوی د ځان دپاره ښار نیولی دي که دوی وایي بېرته موږ ځو ته چې فکر د ځان سره وکړي دا د ځان دپاره ښار نیولی که بېرته وایي چې موږ ښار نو خو دا چې په داري حرب کې ونه چې دا نیت اقامت صحیح په داري حرب کې ونه چې دا خو د اسلام د الله بندګانو ته چې فکر د ځان سره ووایي. کله طالبانو ویل چې موږ د هلمند هغه اوس دا د
مساکلا څه وخت نیول شوې د هلمند د مساکلا مجاهدین د هلمند د مساکلا څه ووتل مساکلا وټاکونه چې ولاړه یا که چیرې یو ځای جنګ ته ولاړ شي دلته مرکز یې هغه نه ده نو خو یو دی چې دا ښار دی د دې دپاره نیولی چې خپل ښار یې ونیسي نو دغه چې خپل ښار یې ونیسي بیا چې هر څوک ورشي نیت اقامت وکړي نیت اقامت یې سیدې کیل ولاړ شي دا یې یو اوس یوه بله خبره ده دا خلکو څه چې تېروتنه شوې ده تېروتنه هغه تېروتنه دا ده مطلق افغانستان کې وایي لمونځ څوک دی هغه دار چاله دغه نه ورکوي چې وطن والا خپل وطن ته ځي دغه فرق یې نه ورکوي نو وطن دلته خو چې رجي مختار دا عبارت لیکلی دی یا فتحالقدیر یا لیکلی دی یا تبین الحقایق لیکلی دی یا بدایي لیکلی دی هغه وایي د دوی عزم هغه نه دی قاطع ټینګ نه ده نو خو هغه هلته چې د هغه د دې اقامت په نیت وي او چې اقامت په نیت نه و نو په هغه کې خو دا تفصیل نه مثل چې پام وکړي دغه ځای هم دوی نه دی کړی نو که چیرې دا مجاهدین خپل وطن ته ولاړه هغه خو بیا نیت در سره غواړي نه چې نیت یې غواړي بې اختیاره خپله څوک ته محکم دي نو په هغه کې بیا دوی څنګه وایي چې دا مسافر دی دا خو لا که یو په ټول دنیا کې چې هلته کتابونه راغلي دي د یو جاهل کله نه ده د یو جاهل کې زما په خبر سر خلاص نو مجاهدین دوه رقم اول یو هغه دی چې خپل وطن ته ځي وطن بیا هغه بیا په بله د استثنا کې د توایف کلي معتبر دی که وطن یا وطن معتبر دی وطن څه معنا هغه ګرد زنګاوات معتبر دی که بلندۍ معتبر دی یا ګرد زنګاوات چې ګرد زنګاواتو سره یې ورغې بس څوک ممکن دی هغه دا دی اوس که یو خلک راولاړ شول یا فرض کړه د زنګاوات خلک وو چې ما زنګاوات ورله دا بیا کال د قرار نه چې د ټول دنیا کفار په زنګاوات کې ولاړ دی ممکن دی ځکه دلته د دې اقامت بې اختیار دلته خو نیت هم نه دی چې نیت یې قاطع نه دی هغه قطع د عزمت نه ده دا خو دا هغه مجاهدین چې د کلا ته راغلي دي هغه چې د غزني څخه راغلي دلته جنګېږي دې ځای ته پام هغه مې درته وویل هغه بیا دا ځای څوک نیسي دارې نیولې دي او که دا څوک دی کما چې جنګ ته یې بېرته ځي ته پام وکړه که یا دارې نیولې وو تاکونه یې پکښې اچولي دا یې دوه ګورې دا بیا دا مجاهدین یو خو دامه شوه بل خاص بل ځای ته ګوره بل ځای سبحان الله دغه خلکو ته څه شي دا خلکو ته څه شي د بغاتو حکم ورکوئ دا خلک باغیان بولي باغي هغه ته وایي چې په یو شبهه شبهه سمه ده شرعي شبهه یې د امیر مخالفت یې کړې شرعي شبهه هغه د امیر مخالفت کړي او که شرعي شبهه نه وه د امیر مخالفت یې وکړي هغه ته کوتا طریق دی په کوتا طریق کې د ټولو اتفاق دی چې درس نه وي په هر ځای کې چې ورشي نیت اقامت وکړي او د کوتا طریقو د آوینه و د کفارو رضي مختار په یو سل ونیوه مسافت درېیم جون چپلاس کې وګورئ چې آوینه د کفارو کوتا طریق دواړه سره یو دا توري چې ګوري دا توري د اسلام دا خلک په دغه ځای باندې فهم نشته دا شد تحتوي هغه دا توري په پای کې دا وایي دا ولا يحكم بفسقهم الذي فتز ولانهم متمسكون دي تمسك نسي په شریعت به شبهه وان كان كذا شبهه فاسده د خدام یو شریعت دلیل او ان لم تكن لهم شبهه نو په هم لصوص یې کو تا طریق دی به د حکم د دین استا هغه خو بیا ارڅو د دې معاملات کې بیا کرا ولا کسي په بناو کې نه د اقامت کې په اتفاق نه دي دا یې دوا دا خلک چې باغیان بده کې کو تا طریق بوله کدا وینا د کفارو بوله د خدای په لیاس درېمه خبرې ته ګورې واجب باندې کې عبارت دی یقین تاسو باور وکړئ چې په دې تکلیف د سړي وته ټکر کېږي یوې خبرې ته ګورې وطن د الحق ناحق خلق عمله پر وکړه وطن د ناحق او حق خلق عمله پر وکړه دا وطن د مسلمانانو دی نور عمله پر وکړه کدی پر کومل عمله پر طالبانو هغه د باغیانو خبره چې کی هغه د مثال لري ګرځه غواړي چې ټوله ته فرض کړه ټول افغانستان دی دا د الحق او امارت دی قرار یوازې د کندهار ښار هغه وچاته بارس چې بارس باره د کابل مجاهدین را تشکیل شول چې را تشکیل شو کندهار د کوچني و تر ګجري پرې ټول هغه باره چې راشي دوی راولاشي پر د کندهار باندې جنګ دی پر کندهار څوک تر راغلي عراق مجاهدین اوس دغه دا کفار و دغه تر راغلي دي و مسلمانان ته مسلمانان ورغلي کفار راغلي او کفار اوینا راغلي او څوک راغلي پام ورته وکړو په زنګاوات کې مسلمانانو مجاهدین په زنګاوات کې کافر ورځي د کافر ماوین نو دغه ټولې د الله بندګانو د خدای په لیاس چې دغه ټولې وګوري هغه سمدم دا ټولې درته وایم دا دوه ځای عبارت ټول درته وایم وایي دغه بیا دوی دي بغاتو عمله وکړل پر مسلمانانو یا مسلمانان عمله وکړل پر بغاتو دا فرق څه معنا چې پام وکړي څه معنا زما ګرد افغانستان د امارت دی کندهار ټول د بغاتو دی
باغیان راولاړ شو پر قلات حمله وکړه یو داسې دی چې د قلات مجاهدین راله پر باغیان حمله وکړه دا دوه مسلې فرق دی که چیرې باغیانو حمله وکړله عایشه شبیلي وایي ګورې زما خبرو ته غوږ نیسئ اما اذا حاصروا في مصر من امصار المسلمين باغیان لاره د مسلمانانو شاته بیا هلته معاشره کړه دلته تشهد اقامت بلا خلاف د خلاف دا یو شبیلي تشفام ورته وکړي د الله بندگان منت الخالق پر باري رایت هغه د علامه ابن عابدین شامی په تور لیکي والله چې دارالاسلام دی خو دارالمسلمین ته دوی ورغلي دارالمسلمین دا معنا باغیان ورغلي و دارالمسلمین په دغه وخت کې معاشره کړله او کورونه وه بیا په دغه وخت کې دوی نیت اقامت وکړي په دې ځای چې بیا تصحیح صحیح کېږي نیت للاقامت بلا خلاف دلته ابو یوسف صاحب بل څوک ولا مخالف نو وزه ټکه درته کوم دا وطن د علي لکو علي باچلو حمله پر وکړه او که در مخه د علي باچلو دغه حمله پر وکړه مسلمانان حمله پر وکړه دې ځای د مشفام دا وطن دی دا وطن خلق دا وسو امر دا وطن شرط پاتې شي وطن ته په افغانستان کې د معلوم دي دا شمال د یو خاص ځای تماشه په ټول چې ټول شرط پاتې ګرځي هغه د مجاهد اسلام مخالفي خاص د کفار د سمته د وطن د معلوم دي نو خدا ګرځي ملک هغه ټول تر پښنی او تر غټه او تر ژوندۍ ټول د مسلمانان دي کافر ورجامه دا یې بل غواړي چې کوم په دغه ځای باندې خلاص دا یې څو پاتہ دا یې درې شوال ته ګوري دا خپل د وطن خلکو دلته راغلي دوهم ښار دوی نیولی د پاره د اقامت دریم دا دی چې حمله دوی کوي هغه نه ده که د دوی چې وکړي بلا خلاف وسي دا یې څون دا یې درې څلورم ته ګورئ څلورم دقته په دا خبرو کوم په دا الفاظ باندې خلاص دا څلورم صفحه ښه د کلات مجاهدین چې راځي اول د واره دغه راځي چې د لښکرګاه جنګ کوم پس وا د واره جنګ کې بل ځای دي که یوه پله ځي هغه په مساقله کې وطاقونه نیسي د وطاقو وروسته به راځي پر دغه جنګ کوي چې دغه ځای ته فکر وکړي دا یو ځای د کلات مجاهدین راغلي بس لښکرګاه ته وا د واره ترسي کمربند بېرته چې فارغه سي و کلات دا ته سرمو سلسل دي یو ځای په افغانستان کې ستا ما ته خو دا ځای نه رامعلومېږي د ته در معلومېږي چې وایي نو خو دوی راځي پلان هغه په کندهار کې مثلا په زنګاوات کې دی یاري په زنګاوات کې وطاق کې وروسته دي پر پنجوایي بازار ټینګېږي او رایده چې نه کوي چې واده والا د کلات راشي بس تشکیل د کلات دي جنګ په پنجوایي کې درته دا چا وایي دا خو موږ ولا کوي دا چې دا نه و طالبانو خو دې مخکې یادې خپل وطن ونیوي په وطن کې نه د اقامت وکړي چې ویې کړي دا دوی څنګه ولا د هغه په هغه ځای کې چې کمربند وي په جنګ کې وي خاص په کمربند کې وي او دغه ولایت یا د وطن ټوله د چا وي دا ولایت یا د وطن ټوله د باغیانو او دوی د بله ځای راشي د هغو په وطن کې هغه معاشره د هغو په وطن کې هغه معاشره هغه نو دلته کم جوړېدی یوازې بمدا وي چې دی به جلا وطاق نه نیسي هغه به راځي د کلا ته راځي به کندهار ته به هم خاص د جنګ ځای ته ورځي د جنګ په ځای کې په هغه ځای کې به معاشره کوي بیا په دغه کې خبره دا یې بل دا یې څو دا یې څلور پنځه د خدای په لیاز دا عبارتونه ته چې ګرده وګورې زه ټول درته وایم بل ځای دا ښه اوس نو بیا بلکل ګرده خبرې دغه شي وکړه ګر سره د کلا ته راغی په دې کې څه وایي د کلا ته راغی صدام تیر شو بل ځای ته نو تېر لاړې صدا هغه کندهار ښار ته تېر شو پر کندهار ښار یې جنګ شو چې جنګ شروع کړي ګر سره یې وطاق اوس د دغه لمونځ مسافر دی او که د دغه لمونځ نه دی مسافر دغه مختلف فهي مسله ته نو اوس پام ورته وکړه دی په کوم ځای کې ګډ دی موږ په کوم ځای کې ګډ د کوم چاله والله چې هغه بلا اختلاف مو کوم چې د پتا طریقو سره جنګ یا دا وینو د چا د کفارو نه د بغاض دا یو دوهم هغه ځای بلا خلاف خلک مو کوم دي چې عمله بغاض پر دی چې دی پر بغاض نه دا یې دوا دریم هغه ځای په اتفاق مو کوم دي کدی د اشعار د صرف جنگ د پاره نه ورغلي چې درته تل چې اشعار نیول دلته بلا خلاف څه مو کوم دي د درې تشفام ته سلام تشفام ته په دغه ځای باندې پوسټ ورکړي په دا خبر باندې پوسټ موږ به سلام نو د ځای تاثیر ځای ته ګوري کدا چې پیژس چې د کلاته د کابل سره مجاهدین رااله کندهار ښار بس خاصه د باغیان دام د باغیانو حکم ورته په پر تسلیم درته وایم دام د باغیانو ورته خاصه دغه ځای معاشره خاصه دغه چې معاشره کې لیکن په کورو کې دي په دشت کې نه سي په کورو کې دي وڅ دلته معاشره کوي دوی په کورو کې دا کایترانه معاشره کوي قوتم دوی ته یا قوت دوی ته نو نه دي کومه چې وکي دلته سي چې کوي زما خبره ته غواړم کم ځای سي کېږي جامع او صغیر وای سي کېږي ما خبره ته غواړم چې کم ځای سي کېږي
جامع صغیر وایي کېږي جامع صغیر سهل روایت را نقل کوي کمز متون دي متون ترجیح لري پر چا باندې پر شروع ظاهر روایت ترجیح لري پر نادر وان دي طالبان ته سپام وکړي دا بل څه بل مخالف یې مبسوط نه دی نو تبا هدایه چاله ترجیح والا هغه دغه ته ترجیح ورکړي هدایه ورته نه هدایه ترجیح ورکړي خانیه حاجی خان چاله ترجیح والا دغه ترجیح ورکړي دې دوه ترجیح ورکړي دا ترجیح ورته نه فاده سو ځان روایت هم دا یو کول د متون هم شو علي ترجیح والا چې دواره مجتهد په مسائل دی هدایه ملا صاحب او حاجی خان دین وس فاده سو دوه کتاب درې کتاب دار کتاب ته ورته دا نور چار څه عبارت وجه مقصود د عبارت مطلق ذکر کړي مقصود د عبارت مطلق ذکر بس نور څه نه دی وایي چې تاسو هغه نیت اقامت نشي کېږي څوک وایي دا حمل دي پر مقید باندې څوک وایي پر مطلق باندې هغه دا دی لیکن دلته پر د مختار پر د اثر پر وړا شبانه وګوري هغه وایي دا وخت خاص دلیل معاملې د خاص دلیل معاملې پر د اثر باندې عاشو ته کړي ظاهر من حال المسلمين ان يمدوا على العدل فتل کثیر ولې دغه تقریرات راځي ولې دغه دلیل وایي چې د باغیانو ملګری ډېر خلک په دلیل او د ملګری ډېر چې ډېر کې نو څه خبره ده بل و ايضا المقصود ليس مما يعمل به اطلاق مقصود هغه د په اطلاق باندې عمل نه کېږي دا یو او افاده التعديل الاطلاق لا تصح نو څه کېږي دا مده چې بس دلیل اطلاق پکې بس هغه کوي بلغ وي د غیر مثل د غیر مثل قید لغوي دا د سم د پوری د سوي دا یو نو مطلق پر مقید د مقصود باندې دلیل نه وي فاده څه یو علامه په تلقدر علامه په تلقدر او عنایه هغه ولادي ځای دغه وي لیکن په مقابل څوک وایي په مقابل دلیل عقلی په مقابل څوک وایي دلیل عقلی دلیل عقلی خپل څوک ده هغه ترجیح دي ځانګړي شهر ته کتابونه دار څنګه سره ټول ال ترجیح کتابونه په یو کې لفظ د ترجیح صریح نشته صریح نشته او دا فقط خپل ترجیح صریح ده ام ظاهر روایت دی ام متون دی ورته ام ترجیح ده ال ترجیح ولا ده بل دلیل ازداکي واځونه ته یو خبره ته واځونه ته که پر سړي باندې د اقامت منځي بیا د مسافر لږ چې غاړي په خلاصېږي غاړي په خلاصېږي وام شه چې په دا څنګه انسانانو څنګه وامه په سړي باندې پر سړي باندې د اقامت منځي دوه رکعات چې غاړي په خلاصېږي که پر سړي باندې د سفر منځي څلور رکعات چې پر ناس تکښینه غاړي په خلاصېږي نو په خدای چې د متون په کول کې احتیاط هم دی احتیاط نو د احوال ته وجه سم څوک دی هغه پر متون باندې فتوا ده هم په دې کې احتیاط یم د ترجیح ده هغه ترجیح ځامیا مې خپل د ځای روایت ترجیح دی د متون ترجیح چې دغه ځای ته پام وکړي خدای دې وکړي چې په دې عبارتونو سر خلاصي وځو په دې ګردام په خاصه غځای کې د تمام شتو کې کړي مشره کړي قصد هم دا کړي چې هغه شار ځان ته نه ګرځي په ټول افغانستان کې چې ماته د ویلایت راوښه چې طالبان وایي زه دغه ځای نشم دا ځای شار نه ګرځم چپ د دکانو بازارو چپ له بازارو دکانونو چې هغه ته دوی راشي وایي موږ بیریږو شار ځان ته نه ګرځو درته ځي دغه ځای سمال څنګه چې هر وطن ونشي دې ځای ته شامل شي مسا کلام دغه پلاس کوي چې دې شار ځان ته خپل ځای ته نه ونی هغه نوزاد هم دغه پلاس کوي ځان ته نه ونی شاولي کوټ هم دغه پلاس کوي نه مانه شرم دغه پلاس کوي ونی دای چوپان هم دغه پلاس کوي ځان ته شار نه ونی سړي په خلاصو دغه د شار ځان ته نه چې دا ځای نه ځکه طالبان د خدای په لاس دغه عبارتونه ګوري په ګورو صورتونو سره خلاصو اوس باندې مشکل وي هر څوک ځا کولای شي دا دې په چا سره ونی اتمو کدی عمله وکړه بلا خلاف هغه کما خلاف زمون نه اقامت سي دا یا دوا په چا کې دا بل دا کچیر هغه بغات و ککو تاثیر کو دې ته سوس وای دې تعوینا بل فساد وای دې حکم غسر د بغاتونه دا یا بل او کړه ولا که صدام سینو اسلام مجاهدین د بل ځای راځي خاص کمربند ته نه دی خپل په وطن کې ځای نشي ورته بیا څوک دا چیرې دې کمربند کچیر صدام کمربند راشي بار د اثر په اختلاف نو افلا دا حیات خلاصه ده هغه کسانان چې خپل وطن ته ولاړ شي هغه نوې نیت غواړي که بیا نیت ممکن کېږي چې بیا نیت ممکن کېږي د فتول تجرم دلیل نه لري سره مارز هغه په نو سم وکړي دا خلک دا مسله مطلق وکړي دوم را ولاړ که هغه داسې پیښه شوله چې دغه وسوله چې یروي استعمال چې هغه
دغه نور خلک د بل ځای سره راځي دلته چې دلته راځي اول دا وطن د دوی به بغداد نه بولي دا خلک دوی بیا وینه د کفارو بولي نو دلته خو بالکل په کورو کې چې راشي په اتفاق کې نه د اقامت کېږي دوه درېیم که چیرې هم بغداد شي که دوی راله د دې لپاره چې ښار یې نه وي دا په داري هر کې چې لا ښار ونیسي نه چې د اقامت کېږي دا درې طالبان ورته ګوري څلورم دا دی د بل ځای چې راځي خو یې پلان ته وطاق نیسي دی په مساکله کې نه د اقامت کېږي د جنګ څخه بیا وروسته راځي بل ځای ته که چیرې ما وخت کمربند ته راشي دغه ځای چې هغه د خلکو په مابین کې څوک دی هغه تعرض دی چې تعرض راشي هغه تعرض کې نو ما د ټول چم احتیاط په خوا کې د مزایب روایت په خوا کې د مفتابي چابک دا صفي او والی د تمام د ګورو کتابو دغه عبارتونه دي د شیبیلی او د نور د مدرسوال بالا د خدای په دا خبر باندې مثال خلاص راځي دغه طالبان ورته ګوري دغه نو قرار شراب دی بس ویل دی بس چې سر نه د خلاصو هغه نه د دې خبرې د توکل ملاقین فلا فلا مشتقاوي 414 او فتاوی سراجا تاویایمه او عنایه فرامشت فتل قدر هغه دوم جل یو ولسمه او لباب شرط کتابه تشبیهتمه او کتاب علامش لبابه تشبیهتمه او بعد رایق بس او درشمه او جوهره نیریا او درشمه او مختصر قدری علامش تسیو ترجیح یو سر دواتیامه او معین المفتی نوشتمه او عمدة القاری شرع د بخاری یو سر واویایمه ومجل او دا بیا دا تاسو د کوي او د مختار او د مختار 1502 هغه جلدیاول او مقصود د سرخسي هغه یو څلويشتمه هغه دوام جل او مجموع الانغور 201 هغه جلدیاول او فتل قدیر هم دوام جل یو ولسمه بدایع صنایع 222 دوام جل او بحر رایق هغه 240 هغه دوام جل تبین الحقایق هغه 1514 هغه جلد اول او عشی تحتوی پر مراکب فلا 428 او عشی تحتوی پر در مختار 320 او خلاصه الفتاوا یوصل ننویما او تسیو ترجیح وصل دواتیایما او لودجیا یوصل 410 زاد الفقیه یوصل 23 او خانیه فرامشت هندیه یوصل 15 او عشی شبیلی پر تبین الحقایق هغه جلد اول در 15 او هندیه هغه جلد اول یوصل 19 او منت الخالق پر باری رایق هغه دوم جلد یوصل 210 او منتقل ابو یوصل اول جلد او در منتقام دغه او تاثار خانیه هغه دوم جلد 490 دا امر ولا کو سعودیه هغه پیدا نه کړی دي چې هغه سې وصل ما خبر ته ورنسي دا غږ د سرتونه اړیو کفتل کدیر خلاف دی کینایه کې بدایي کې ټول راولادي هغه دغه ځای وای دا درې سره جنس استثناء دي چې خامخا به وطن د بغات وي یاو او مجاهدین به ورته عمله وکړي دي به عمله نه پرکړي دوا دی به عمله نه کړي عمله پرکړي و نه بیا سي دي دا دوا دریم براولاد چې اصلي موچ اصلي د کور والا د وطن والا خلق بنوي دا درې او بل دی به کس نه لري چې دا شار د ځان لپاره شار ونیسي مطلق جنګ به کس دی څلور په دغه څلور کې د ګردو اتفاق دی دا دلې خو جنوت یوازې یوه ډله اختلاف ده چې دا لري ځای امراض یوازې کمربند ته هغه طالبانو کمربند باندې جنګ وکړي هغه په دې شرط چې د خلکو ته باغیان ووایست او خلک هم راځي ته جنګ وکړي چې دلته چې خپل بل ولایت ته ځي بیا که ماشي دا ځای ونیسي دا هم کس نه دی په دغه کې اختلاف دی د فتل قدیرو د قاضي خانو د ادایو او لیکن د جامع صغیرو او د کم دغه په دغه دغه احتیاط واغه فتوا طالبانو دغه خو هغه زموږ د لپاره کوشش زه خو ما دغه مسله د قوت د خلکو غاړې بندېږي که سړي باندې یقیني دا تاسو زموږ کتابو ته ګورئ که پر سړي باندې یقیني آغاز د غل منځ وي د سفر منځ وي یقیني سل په سل کې یقیني بیا دې څلور رکعات کې که پر مابین کښېنه نستی صحیح نه دی سره او که پر مابین کښېنستی هم ګناهکاره دی واستحق النار د ور مستحق لیکن هغه په هغه صورت کې چې څوک یقیني وي او دلته چې بېخي څوک وي چې هغه دا وي چې ترجیح ودې خواته وي دا صح وي نو دا مبارک خواخوا بېخي باره سره ګرانه د طالبانو ګورې دا ځایونه اول خو چې خپله پام وکړي دغه اوس دا خلک زه خو دغه وایم چې دا خلک د هغه د وطن د علیلو کو د طالبانو وطن نه دا د طالبانو وطن دا خلک را له حملې پرکوي
ټولو دوی هم دې کړي کله طالبانو پر دې هم یو ځای راوشه دا کم ځای هغه خوب صورتونه او پخوا صورتونه او څوک د شیخ حاج مولا ابدالي صاحب خبره دلیل کوي طالبان شیخ حاج ابدالي صاحب یوازې چې شعر دی هغه دغه په کمربند کې دا خبره ورته وکړي دغه رقم خطا وتلی دي هغه د چکاو په کمربند کې د چکاو کمربند ټول پر دشتو او لیکن هغه خلک هم دې فیصله کړې وه چې دا بغات کې او لیکن په هغه وګور دغه د هم بغات کو هم دشتو د دسې استفتا وسول چې دا کنه د اقامت سي دي کنه د ډول نه دي نو هغه په اتفاق مرګ دا وایي چې نه دي نو په هغه هم دشتو خلک هم څوک بغات کو ا دې وس هغه د لیکل دی بارے نور چې بس هغه ویلي دي هر څو نور هغه ولا کده د خبرې سماج شل کاله تستر کې بل خبر د ولا کې پیدا کې هغه د چکاو په کمربند کې هغه په هغه ځای کې هغه خبرو بناوه مبارک قرار په شراب سیوا کې مسلمانان یې غلط نو ته پام ورته وکړي دا نو ټول څه اتفاقي د فایده چې اخلاقي دي په کې محور د دې څوک چې څلور رکعات وکړي پر دغه باندې فتوا ده کچیر هم نه کیا خو د کار دي دا نور څه څه په دغه اتفاقي دي په دې خبره ده نو والله سبحانه اعلم مقید پر مطلق عمل دا دغه پر سر درجه مختار شي والله سبحانه